زما د اسلام ګرانو قدرمنو سامعینو حضرات ورونو، دا نبی کرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابہ کرامو او بلکہ عموماً هغه کسان چاغی د ایمان سره سره نیکو اعمالو خاوندان دی. نننے بیان د دغه کسانو متعلق دی چې د دنیا نو د کائنات څومره اشیاء چې دي هغه الہ العالمین دغه نیکانو ته مسخر ګرځي، حتیٰ کہ جنیات هغه سرکشه مخلوق دی. نو هغه جنیات او په جنیاتو کې بیا شیطان او داغه اولاد چې کوم دی هغه هم د نیکانو صالحانو په کنټرول کې راځي. دوی په الہ العالمین د مقابله په ټیم کې غالب راولي. نو دغه سلسله کې به خپل د نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغه د شیطان په مقابله کې غلبه په زمن د بعضو وقایعو کې بیان شي، او داغه پاکان صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین داغی چند واقعی چې بالمشاهده په ښکاره باندې په ډاګه ډیګۍ عیانان د هغوی د شیطانانو سره پهلوانۍ مقابلې راغلي دي. صحابه کرام په هغې باندې غالبه شوي دي. د هر انسان سره یو شیطان معیو ملګری وي، او په داخل د انسان په دې ډانچه کې د بهر نه راغلی مفسد څیز دته شیطان چې د انسان په رګ رګ کې په وینه کې چلن کوي او د ده زړه ته د بیکاره څیزونو القاګانې کوي. هر خارجي دشمن بغیر د یو داخلي منافق د کومک نه پچا باندې غالبه کېدی نشي. د بار نه چې دښمن راځي او تا خرابوي نو ستا داخل کې به د هغه جاسوس وي، د هغه سره مددګار څوک به وي. کفار که راځي زمونږ او ستاسو ملک کې خرابي راولي، دا ډایرکټ نشي کولی تر څو چې داخل کې د هغې سره کومک کوونکي منافقان نه وي. نو چې هغه پیدا شو نو بیا بارنی دشمن زر تر زره سړی د منځه وړي. نو شیطان لعین یو بارنی دشمن د انسان ډانچې ته رادن نشي، کومک د هغه سره نفس کوي، او نفس د انسان دا د شیطان ملګری وي، اماره بالسوء وي، ان النفس لاماره بالسوء الا من رحم. بعضې ته مستثنا دي. نو دغه شیطان د هر چا سره ملګری دی. خپله د نبی اکرم سید عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم سره چې کم شیطان وو نو د هغې متعلق روایت د مشکات شریف کی محبوب علیہ السلام داسې وایي چې علماء کرام دغه حدیث په لفظ کې سره اختلاف کوي. هغه دا چې ان قرینی قد اسلم یا قد اسلم. نو دا اسلم او اسلم چې زور زیر ورته ونه کړي نو په لیکلو کې یو شان وي. نو لفظ د حدیث خو همدغه حمزه او سین او لام او میم راغلی دی. سو علما وایي چې دا لفظ اسلم دی او که اسلم دی. دغه اختلاف علما ورکی کوي. نو که اسلم وی معنی دا ده چې ان قرینی قد اسلم
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زما سرا پیوس مرگره یعنی کم شیطان چې ما باندې مقرر دی قد اسلم پتاقیق هغه اسلام راوړي هغه اسلام راوړي او دا اعتراض ذهن ترازی چې مرسلناک الا رحمتا للعالمین تم ټول عالم ته رحمت لګل او علم فی کل شیء له آیة تدل علی انه واحد د الہ العالمین د ذات نه سوا چې څومره دی د الہ العالمین په وجود دلیل ګرځيږي عالم ما سوا الله نو پدې کې شیطانانو مرضی دا شوبه ذهن ترازی چې د شیطانانو لپاره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رحمت دی کنه داغی جواب علامہ عبدالحی لکنوی رحمہ اللہ یو کتاب لکی تعلیق العجیب لحل حاشیت شرح منطق التہذیب پنمت پاغی کی وائی چی دا اعتراض پا جواب کی چی بے روایتن دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خپل قرین و مرگری چی کم دسر شیطانو قد اسلام آغا اسلام روڑے نو د شیطانانو کې هم د یو چا د پارا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رحمت وګرځي داسې خو دنیوي رحمت د عام تعذیب نه خلق خلاص دی او په آخرت کې هم رحمت دی چې د باندې چا ایمان راوړي د جهنم نه خلاص نو شیطانانو کې هم دغه یو داسې پیدا شو او یو بل یادوي چې بامتا ابن هیم ابن لاقیس ابن ابلیس باما خپل نو مدهیم زیو د نیکنو می قیس او د غور نیکنو می ابلیس د دې ابلیس کړهسه کوزه جوړی دا بامت ابن هیم ابن لاقیس ابن ابلیس هم ایمان راوړیو او چند سور یاد کړی دي چې دای د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه یاد کړیو نو خپل قرین د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم متعلق واغوي چې ان قرینی قد اسلم غ اسلام راوړ او یا معنا دا چې قد اسلم ما ته منقاد ګرځولې شوی ما ته تابعدار ګرځولې شوی دی هغه په ما غالب نه دی زه په غالب یم زه دا هغه تابعدار او اطاعت کوون کې نیم بلکې د حدیث مقصد بیدار چې هغه زما تابعدار دی ما ته تسلیم دی زه ته تسلیم نه او که اسلم شنو معنا دا چې هغه اسلام راوړ نو د کامل ایمان او د نیک اعمالو د پوره کولو سره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د داسې شان خاون شو چې جنیات داغه تابعدار وګرځي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا الہ العالمین یو بشارت او عظیم او عدد مومن نیک عمل سکی یقینا هغه کسان چې ایمان راوړي دي او عامل الصالحات عامه ترجمه علما ده کې چې نیک نیک عملونه کوي خو صحابه کرامو منقول چې کومه ترجمه ده نو هغه د عامل الصالحات ترجمه ده چې بیریا اعمال کوي د دې په اعمالو کې دخل د ریا نه وي اخلاص پکې وي خالصتا لله اعمال وي نو هغه کسان چې هغه خالص د الٰه د رضا لپاره عملونه هم کوي سيجعل لهم الرحمن ودا الہ العالمین فرمائی زرد چې رحمان ذات بدیت محبین دوستان پیدا کی او رشتیا هم چې کوم صالحان دي داغي محبین ډیر زیات وي داغي فدایان زیات وي د ټولو اول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان کامل او د عمل صالح په هغه لوړ مقام باندې او هغه انتها ته د پکې رسیدلو چې دنیا کې داغه مثال په دغه کار کې نه و نو داغه عمر محبین او عاشقان هم دنیا کې الٰه العالمین چاته نه دی ورکړي چې یو شخص د 1400 کال مخکې تیر شوی 1400 کال بعد دم په تمامه دنیا کې یو کافر هم داغه بے ادبی نشي کولای او که یو کړه نو دنیا کې څومره جلسه جلوس او بلوه جوړي دا عشق او محبت دې دا غزاد سره
یو سړی په خپل ذات باندې مونږ او تاسو چې ځان تجربه کو د دشمنی په ټیم کې صحیح ده چې خپل ورور ترزوی برابرانی سرور کی سو قربانی باور کی خو نشي کولای چې تاسو په ځان باندې یو سړی د خپل خاندان نه بهر پیدا کړئ چې په موت اثر ورکړي. زما استاد ذات ته یو خطر متوجه دی وړاندې چې سر د قربانی کې خو مولانا دی بچ کی داسې محبت والا خلق مونږ نشو پیدا کولای. خو هغه په هغه زمن کې سکه چې زرګونه صحابه کرام په دغه ذات قربان شول 1400 کال بعد هم دغه ذات بے ادبی څوک نشي برداشت کول. چې څوک یو کې نو اوسم زرګونه خلق لګیا دي د سر قربانی ته دغه مقابله کې تیار. نو دا هغه انتهایی محبت دی چې د خلکو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی وشته دي. نو داسې به درجه په درجه باندې چې چا څومره شان او چتی او مغمره محبین زیات وي. دی دور کې مشایخ عظام صوفی کرام یا عام علماء کرام پدیو کې چې د چا محبین ډیر دي، چا عاشقان ډیر دي، د چا صفت خوانان ډیر دي، ناغي کې خپل څه کمال وي. نو درجه په درجه باندې چې څومره شان او چتی مغمره الہ العالمین مریدان او متعلقین او طالبان د محبت نه ډک وته ور کوي. عام شیطانانو باندې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تسلط په داسې انداز باندې و چې کوم امام ابو نعیم رحمه الله په دلایل کې د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ پر روایت باندې مرفوعا دا روایت ذکر کړي. محبوب فرمای بینما انا نائم اعترض لی الشیطان. یو شپه داسې و چې زه دومه شیطان ما ته راښکاره شه راغی. شیطان را پیښه وکړه. محبوب فرمایي فاخذت بحلقه په ما د ستوني کې ونیو حتی انی لا اجد برد لسان الابهامی. داسې مې ونیو چې د ډېرو کلکو نیولو نه د ژبه بار تر ووته او دا ژبه زما په دې غټه ګوته باندې ولګېده او د هغې ژبې یخوالی ما په دې ګوته باندې حس. نو وایي زړه کې مې داسې وه چې کلکې په پړي باندې تړم او د مسجد نبوي شریف په یو ستنه پورې تړم تر څو چې سهار تاسو راپورته شئ شیطان په سترګو وګورئ چې ما تړلی دی. خو فیرحم الله سلیمان علیه السلام، الہ دې په سلیمان علیہ السلام باندې ورحمیږي. فلولا دعوته لاصبح مربوطا تنظرون الیه. کاغه د ځان متعلق و دعا غوښته نه وي نو سهار ټیم به وي او تاسو به شیطان کته پسترګو باندې چې د مسجد نبوي واستن پورې به مربوط او تړلې شي. هغه داسې دعا کړې وه چې الہ ما ته داسې بچی راکې چې لا ینبغي لاحد من بعدي. زمان بعد تا روز قیامت چې یو تم داسې بچی مناسب نه یو نه چاته ورکې داسې بچی به راکې. نو هغه ته الہ داسې بچی ورکړه چې پیریانو پاس تسلط و صحیح چې خوښه هغه یې پې کول. که زما د ورور سلیمان علیه السلام باندې د الہ رحمیږي که د هغه دعا نه وي او د هغې خاطر مې نه کول نو ما به هم خلکو ته ښودلې وه چې د شیطانانو د پاسه زما تسلط شته که نه او په کم انداز پې زه بچی کوم. خو نه مې نه ښوده چې د سلیمان علیه السلام دعا ده هغه دا ویلي تا روز قیامت داسې بچی غواړم چې زما نه بعد چاته مناسبه نه. دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کمال تسلط ته اشاره ده په شیطانانو باندې. دویم روایت هغه هم راوی ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دی مرفوعا پیش کړي ان عفریت من الجن تفلت علی البارحه. بیگا د پیریانو نه عفریت شدید من الجن یو راغه ماته لیقطع علی الصلاة. از تهجد ته پاسېدم د دې اراده واو چې ما باندې منځ خراب کی. نو دې روایت او ما قبل نه دې پته لګي چې دا معاملې د خوب و خو نه بینما نه نایم معنی بداوی و دوم را پاسېدم نو شیطان را پیښ
او یا به روایتین جدا جدا وي. نراغ ما باندې منځ خرابو فامکننی الله منه الہ العالمین زاد دنا په دبانې قادر وګرځولم. فاخذت واردت نربته الى سارة من سوار المسجد کلک میونیو اراده مې داسې وکړه چې د مسجد ستنو کې یو ستنې پوری تړم حتی تصبحو چې سبا شي تاسو سبا کوي. فتنظر الیه کلکم اجمعون چې دا ټول پټوله په شریکه یو ګورئ. فذکرت دعوت اخی سلیمان د خپل ورور سلیمان علیہ السلام دعا را یاد شو. رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدی. غدا سے دعا کړی و الہ موبخی وهب لی ملکا ما ته داسې بادشاہی را کې لا ينبغي لاحد من بعدی چې زمانہ بعد چاته مناسب نه. قال فرددت خاسعا ذلیل و خوار میں اوشاړیستا بس ما وی زرو کېګا نه دې تړم ګینه ما تړلې شو. او یو روایت بلکی دا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت بانی مطولا مرفوعا ذکر کوي وای چې محبوب آخر کې او فرمایل فلولا دعوت اخینا سلیمان علیہ السلام لاصبح موثوقا يلعب به ولدان اهل المدینہ. که ضرور سلیمان علیہ السلام د دعا خاطر نه وي ما بده تړلو سحر کې به د مدینه منورې ماشومانو په لوبې کولې. ماشوم ته جوړ کې سي ور کې امرغه خلوبه به کې دا بکلک تړل شوی و د مدینه منورې ماشومانو یلعب به ولدان اهل المدینه د مدینه منورې د خلکو بچیانو ماشومانو په لوبې کولې ما بدا سي تړلې. مقصود زمادار چې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا. او داسې محبین و ته پیدا کی چې بیا هغه ته په تسلط ورکی او کم چې د دشمنان دي نو هغه د په مقابله کې بیا سر ټیټي وي. اصلي کمال په کمال ایمان او کمال عمل صالح کې دی. دا هر څه بیا د هغه نرست راضی مخه ترا پیخي. صحابه کرام چن وقایع پیش کوم د متعلق چاغه هم په شیاطینو باندې تسلط تر شوی دی. روایت دا تبرانی دی دا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت باندی دیوائی بلغنی ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضى الشیطان علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بریدہ فرمائی ما تا دا سی چا قصہ بیان کړی و اور رسیدلی چې معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ چې وو د محبوب په زمانہ کې د یو شیطان نیولیو. چا قصه داسې کړې وراته. فاتیته فقلت بلغنی انك اخذت الشیطان علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ارالم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تمیویل چاستاسو متعلق ما ته داسې قصه بیان کړی دا چې د محبوب زمانہ کې تاسو شیطان نیولیو دا رښتیا خبر ده؟ قال نعم وی او معاصب ویل او دا سوا قصه بدر ته ټول حکم چې څنګه قصه وا. ضم الی رسول الله صلی الله علیه وسلم تمر صدقه خلکو زکاتونه راوړیو کجوري ډېری کجوري وی د ما ترا کړی ما ته دا وساته تر څو مساکینو باندې دې تقسیم کوم د دې پیرادار تشوي. فجعلته فی غرفه لی زما و کوټه و د مې دې کوټې کې واچولې. فكنت اجد فی کل یوم نقصانا روزانه به چې راښکاره شم چې ما به وکتل کجوري کې به کمی پیدا شو لږ به کمی وي ډېر زیات به خفه شوم چې د خلکو به دا ګماني چې دا به معاصب پټي او منځ کې دا د شپې خپله کمیږي. فشکوت ذلك الى رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته مې شکایت وکړ. فقال لي هو عمل الشیطان فرصده ما ته یو ویل دا شیطانی عمل دی شیطان در باندې لګېدلی دی په دې مال. فرصده انتظار کوا پیرای کوا تر څو چې دا ونیسي. قال فرصدته لیلا یو شپه مې ورته پیرداري وکړه. فلما ذهب هول من الليل
هون من اللیل بمعنى قلیل من اللیل، لږه شپه چې تیره شوه، اقبل علی صورت الفیل، وی ګورم چې د ګوټې په اړخ باندې د فیل په شکل باندې یو حیوان را روان. فلما انتهى الى الباب دخل من خلل الباب على غیر صورته، دروازه مې بنده کړې وه. چې کله د کوټې ته رادننه کېده نو دا د کوټو هغه پخوانۍ تختې وې دي، منځ کې چاودونه، د دې خلل الباب د چاودونو کې چې کوم دی هغه فیل ختم وړوکی شو، په دې کې رادننه شو. علا غیر صورتي چې بیا ورته ګورم بیا فیل نه دی، څه بل څیز دی. فدنا من التمر، کجورو ته رانږدې شه، فجعل یلتقمه، داسې غټې غټ شخوندې پې والو خړې. وای زما دا صادرو، دا صادر مې داسې سره تاو که ښه مې مضبوط و کلک. فتوسطته فقلت اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله یا عدو الله. دا کلمه د شهادت مې وویله، مې ویله د الله دشمنه، او چې کله ورته رانږدې شوم فاخذتو، نو مې نیو، او چې کلک مې ونیو نو ورته مې وویل چې لارفعنک الی رسول الله فیفضحک، خامخا به د نبی علیہ السلام ته پیش کوم او هغه به د مجلس عام کې شرمئی، یعنی سزا به درکوي، لاس به درنه کټ کوي چې عام خلق دی وګوري. ما ته ویل فعاهدنی الله یعود، کلکه مضبوطه وعده دا کوم چې بیا به نه راځم، نن مې پرېږده. فغدوت الى رسول الله، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته سحر وخت رالم، او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د کشف چې ډیر کشف تام لره، وی چې زر عالم ما ته نبی علیہ السلام وی ما فعل اسیرک، بیگانی بندی سره څه چلو که، بندی دې څه چلو که، بندی دې څه چلو که بیگا. فقلت عهد لا يعود، وعده را سره داسې وکړه چې بیا به نه راځم، بس خوشي مې. قال انه عائد فرصده، اب بیا راځي، زه بیا پیره ورته وکړه. فرصدت لیلة الثانیه، معاذ صاحب وایي دویمه شپه مې پیرداري وکړه. بیګا شپې په شکل هماغه شانته فیل راغی، بیا په کمره را دننه شو، بیا مې ونیو، بیا ما ته وویل چې عهد لا یعود، بیا به نه راځم، وعده داسې کوم. فخلیت سبیله، ما خوشي کړم. سهار چې رالم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مسجد ته چې رالم، فاذا منادیه ینادی این معاذ این معاذ، یو آواز کوونکی آواز کوي چې معاذ صاحب چرته دی، معاذ صاحب چرته دی. ذرا حاضر شوم، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته رالم، ما ته یا معاذ ما فعل اسیرک، بندی دی بیگا څه چلو که، ما ته بیا قصه وکړه. ما ته ویل انه عائد فرصده، بیا راځي درته، زه بیا ورته پیره وکړه. وی درېیمه شپه ده چې بیا مې پیره وکړه، او ده ما ته وویل ومې نیو کلک، ما ته ویل چې ما خوشي که بیا به نه راځم. وی ما ورته وی تا دوه ځل وعده ما سره کړې ده، درېیم کرت لارفعنک الی رسول الله فیفضحک، نبی علیہ السلام ته به پیش کوم، به شرمئی خلکو کې. وی ده ما ته وویل چې انی شیطان ذو عیال، زه شیطان یم، ذو عیال ډیر زیات بچی مې دي. وما اتیتک الا من نصیبین، زه ګورې د نږدې علاقې والام نه یم، زه د نصیبین د خاریې نه دلته راځم. نصیبین هغه زمن کې د شام او د عراق درمیان کې، نن سبا نقشو کې دا په ترکیه کې داخل، نو د هغه علاقې نظر اعظم دلته. ولولا اصبت شیئا دونه ما اتیت، اصبت شیئا، کما دا هغه ځینه تردیزي پورې یو بل خوراک مونږ کولی، نو دلته به نه راغلی، خو وږی یم. ولقد كنا في مدینتکم هذه حتى بعث صاحبکم، او موږ وای پخوا چې وو د دې مکې معظمې او د مدینې منورې باشندګانو، تر څو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، دنیا ته د پیغمبري ښکاره شوه، نو بیا موږ دې علاقه کې وو. فلما نزلت علیه آیتان،
کله چې په دبانی دا دو آیتونه نازل شو نو انفرطنا منها، نو دی دو آیتونو مونږه د مکې معظمه او مدینه منورې نه وشړلو. فوقعنا بنصیبین، دا سه شړق راکه چې مونږ ډایرکټ بیا په ترکیه کې پراتو نصیبین ته رسول. دو آیت چې کله نازل شو نو مونږه پاوا کړو شړل. ولا يقرآن فی بیت لا لم یلج فی الشیطان، درې کرته چې دایتونه چاولستل ناغه ته شیطان تلیم نشي. فإن خلیت سبیلی علمتکهما، نو که اوس د خوشی کلم نه دوایتونه وزه درو خایم درته. شیطان معاذ صاحب توسوي نور سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي، نور سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي، ستا د حسن سو مقدار ته نه رسیږي. بهارونه خزانونه به ډېر راشي، بهارونه خزانونه به ډېر راشي، مدینې دا ستا بهار ته نه رسیږي. دا کیسټ به تاسو ته د کیسه خوانۍ شاته په کباړي بازار کې په اهل سنت والجماعت کیسټ مرکز کې د فیض الله او اسد الله سره هر سات ملاويږي. ابوای دی ویلو سره ویل چې مونږ بیا نشو راتلی. سار چرالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یو آواز کون کے رولی گا آواز کہ ان معاذ بن جبل چرتر دے زرالم ما توی ما فعل اسیرک، بندی دی سچلو کبیگا ماوی ما ورطو ویل چې دا سی خبره ویوی بیا با نرازم ویو دعا ایتونو تعلیمی را کراتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل صدق الخبیث وهو کذوب، دی خبیث رشتے ویلی دی خدای ډیر لوی دروغجن، سوچ پی د صدروغ دوکی وګړي، دی کذوب دی لوی دروغجن دی، خدا خبره رشتیا کړی ده. کدا ایتونه چاولستل نو شیطان نشی راتله. نو دی وای کنت اقرأهما علی بعد ذلك فلا یجد فی نقصانا، دین بعد کې ما بیا دا ایت کرسی لستلا نو بیا و پاکی ما سا نقصان نه اس کولو. روایت دا ابن ابی حاتم هم ذکر کرده، امام بنیم رحم اللہ هم ذکر کرده، تبرانی هم ذکر کرده، مجمع زوائد کی علامہ حسمی رحم اللہ هم ذکر کرده. دغه شانت واقعات ابو هريره رضی اللہ عنہ په حق کې هم مشهور ده. واغه روایت د بخاری شریف دی د ابي هريره رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت سره. ابو هريره سے وای زم دغه شان ته زکات په بحفظ زکات رمضان دا سرسایا خلق راوړه اراغونډه شو. ابو هريره سے وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ز پاغي باندې پیردار مقرر کړم. ناغه وخت سره خلکو کجوري راوړي یا با اوربشي وي یا با وړو د غنمو. نو دی کی نیمه شپه د ګورم فاتانی آتن یو سړی راتلون کې راغی. ادا طعام داسې شیندي را شیندي خرابوي ما کلکونیو. او نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ته مې پیش کو مې خو ډېر زیات سوال زارې راته وکړې نو ما خوشي. سهار چې لاړم مسجد شریف ته نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما ته وویل یا ابا هريره ما فعل اسیرک البارحه، بیګا ستا یو بندي راغلی او بندي سره څه چلو شو؟ بندی دی سو کړل. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته الہ العالمین کشف ورکړو. ادا کشف متعدد طریقې دي، نو دا ضرور نه ده چې خامخا یو بل څوک بد توای غنی جبرئیل سے ورته دسی وی ام دا هغه یو اړه دی، لیکن د زړه القاهم دا لکه د انبیاء علیهم السلام نه سوا اولیاء کرام چې هغه ته جبرئیل علیه السلام خو ناراضي او بیا هغه تم داسې القاګانې کیږي. لکه واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، منګه مور د موسی علیه السلام ته وحی وکړه، بمعنی الهمنا الهام ورته داسې وکړه چې دې ته ته ورکا بيدا په تابوت کې کېده، تابوت فی الیم بحر کې واچوا، ان ارادوه الیک وجاعلوه المرسلین، دا واپس تا تراولو د مرسلین نه ګرځو.
نه په خلکو کې پیغمبران نشته دی هغه ته القا شوی د قران کریم ذکر کړي ناغه به الهامات دي القاګانی وحی هم په قسمه باندې دا چې یو توحید تلقی بالقلب وای زړه باندې څه خبرې زده کول د غیر نه او القا د غیر نه توشي پای کې به صوفیه او تقسیم کوي چې یو کشف دی بل مکاشفه ده کشف د انبیاء علیهم السلام خو پاک دی خدای غیر نه غیر چې څومره دی کې دخل شیطانی وي او مکاشفه چې کومه دا غو صادقه وي هغه کې شیطان څه دخل نه لري مبهر سے وای چې ما ورته قصه وکړه شکایت ډیر زیات یو که چې زه غریب یم ما خوشی کا محبوب ورته وای دا دروغجن دی بیا برازي وي دوی مشپه میونی او مغه معاملې وا بیا می خوشی کا او پدری مشپه باندې میکلک کا او د ما ته ویل چې زبر تدا سے څو خایم چې تا ته ډیر نه فورسي نو ما ورته ویل چې هغه سدي نو ما ته ویل چې کله پلکټ تلاړي فراش تلاړي نو داغین بعد الله لا اله الا هو الحي القيوم دالولا نو تب د اله العالمین په حفظ کې وي او شیطان بتا ته تر سبوی نږدې راتلې نش نو مقصد زما د روایت کې او د واقعا کې هم دا دی چې صحابه کرام ته هم داسې غلبه او تسلط د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په برکت او توفیل باندې چې دی هم شیطانان په ښکارا باندې تړلي انداشان روایت د ترمذی کی د ابو ابن انصاری رضی الله تعالی عنہ چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې اول د 10 رشیو او فلحال د مزار چې کم دی دا په ترکیه کې دی پدې په یو غزا باندې تلو په هغه غزوه کې به شهید شوی دی په ترکیه کې دفن لوی مزار دی په سازراتونو اغل ته چتلیو د مزار کتلیو او ډېر لوی تعداد کې خلک اوسم مزار ترازی نو ده خپل قصه کوي پر روایت د ترمذی باندې چې نو کانت له صحوه فی اتمر زما وا کړکۍ او پاغي کې کجوري وي او صحواغي کړکۍ ته ویل کیږي چې داسې دیوال کې بار ته نه وی لګېدلی بلکې دنه کوټه کې چې کما انواري شان وي ما صحوا هي الطاق غير النافذه في الحائط وكانت تجي الغول فتاخذ منه غول د جنیاتو د شیاطین و نوع عددا براتل دینه به خوراک او خستل بیتن و امام نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تا شکایت د دیو کا او امام ته نبی علیہ السلام ویل اذهب فاذا رايتها فقل بسم الله جيبي رسول الله وی بیا چې کله ولیدل نو دسه لفظ وای بسم الله جيبي رسول الله د خدای په نوم باندې د رسول الله اطاعت وکا نبی الله سرواچ او کلک بیونی سي په ما غشان مې وکړل چې بل شپې ته راغې فاخذها فحلفت الله تعود نو ابو ابن صاری صاحب ما کلک ونیو او بیا قسم وخوړ چې بیا به ناراضم به خوشي نو لګیا دي صحابه کرام هغه شیطانان نسی تړي دا طاقت او دا قدرت الہ العالمین دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په صحبت باندې دی تور کړیو خپل د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پشان کې روایت د تبرانی د ابي وائل رضی الله تعالی عنہ پر روایت سره دی وای قال قال عبد الله رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن عمر سے د عمر فاروق سے زوی د دویل آیا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د دویم روایت په دال دی لقي رجل من اصحاب النبي رجلا من الجن د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو کې یو شخصو ا د پیریانو د یو کس سره مخامخ شو
او دواړه سره غیږ په غیږ باندې په مقابله شو. فصرعه الانسی، یو بل سره پهلوانی شروع کړه. او دا انسی دا صحابی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې سوکو درا پورته شو، فصرعه وغه پیره سملو، شیطان سملو. فقال له الجنی، شیطان پیری ورته وویل عاودنی فعاوده فصرعه الانسی، دا یو ځل بس څه خطایو شو ما سبب بیا غیږ نیسي. چې بیا په غیږه باندې ورغی نو فصرعه الانسی بیا را سملو. دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحابی په باندې غالب شو. فقال له الانسی انی لأراک دوئیلا شحیبا، ورته ویل چې زه چې تا ته ګورم دوئیلی، دوئیل بمعنی دقیق، ډیر باریکی، شحیبا رنگ کی تغییر دے، کأن زریعتای کی زریعتا کلبن، زه چې ستا د څنګل ګوټو ته ګورم لکه د سپي څنګلي. فكذلك انتم معاشر الجن او انت منهم كذلك. اے پیریا، تاسو ټول پیریان داسې یی چې داسې باریکی یی، شکلونه ډېر خراب دي، دا لاسونه ببر د سپو په شکل دي، ټول دسی کته دسی. ما ته ویل لا والله انی منهم لدلیع، نا ټول دسی نه دي، لیکن زه په دوی کې چې ام دلیع ما. دلیع معنا عظیم الخلق، زما دا وجود تنه ډېره غټه ده. لكن عاودني الثالثة فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك. ما ته بدریم ځل په پهلوانۍ راځي او که بیا دې سملولم نو بیا به داسې سیز درته وښیم چې تا ته به ډېره ګټه رسوي. فعاوده، دریم ځلم ورته ورغی په غېږه باندې، فصرعه بیا یې را سملو. فقال هات علمني، صحابی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اوس ورته وایي اوس را نږدې شه، راشه علمني، خودنه راته وکړه، تا ویلي چې زه به څه درښایم. قال هل تقرأ آیة الکرسی، هغه ورته وایي ته آیت کرسی لولي؟ قال نعم یاو. قال انك لن تقرأ في بيت الله خرج من الشيطان له خبج كخبج الحمار. اے شخص تبا پا یو کوٹاو کور کی ایتی کرسی نلولی، او کدی اولستا نو داغین شیطان اوزی، خدا سے شکل بانی اوزی چی لہو خبجن کا خبج الحمار. خبج ویلکی کی زرات، دا آواز والا بدبوی سیز، دتا دا سی آوازو نوی لکا آواز دخرا، لا يدخلو حتی اصبحا، تر سبوی پوری بیا دے کوٹی تا نرازی، او سار چې ولستلی شي بیا ناراضي. قال رجل من القوم، شاگردانو کې ورته چا وویل یا ابا عبد الرحمن من ذاک الرجل من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم. ابا عبد الرحمن صاحب دا سوکو چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو کې د پیریو د شیطان څخه غېږه نیولې او دریو ځلې پیریو شیطان سملولې و، دا سوکو. قال فعبس عبد الله واقبل علیه، لگا عبداللہ سے مختو کا یا تندے ترش کا او بیوتا مخرا واڑو. وقال من یکون هو الا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوک بشی آغا بل سوک نشی که دے نو کوي با آغا با عمر فاروق سے بھی. دا دریز علی چی شیطان سملولیو نو دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دا صحابہ کرام دے، دا صحابہ کرام دی دوی تا الہ العالمین دا عمل صالح دا ایمان دا کمال پا وجہ باندے پا شیاطینو بانے ہم تسلط ورکڑیو. او دا شان روایت دے ابن عساکر دے دا امام مجاہد رحمہ اللہ پا قول باندی. قال كنا نتحدث ونتحدث ان الشياطين كانت مصفدة في امارتي
عمر رضی اللہ تعالی عنہ فلما اصیب بصت امام مجاہد سے وہی کننا نتحدث منگ بخپلو کی دا خبر ڈیری کول یا کننا نحدث منگ تبدا سے خبری کول کی دی نو کنه تحدث روایت شي نو بیا ماندار صحابه کرام دا تابعین خپلو کې دا سی ویلي او کنه حدث شي مونږ ته بداسي ویل کېدل نو دا رئیس د تابعین د صحابه کرامو دا قصه مونږ ته کړي چې ان الشیاطین كانت مصفده فی امارت عمر رضی الله تعالی عنہ د عمر فاروق صاحب امارت او دور خلافت چې وا نو تمام شیطانان مصفده تړلې شي دا به سرکشي ولکه رمضان کې تړلې کېږي د په امارت او په بادشاہي کې دا تړل شي فلما اصيب بصت اکل چې دې شهید شو نو بصت خوشی کړي شو شیطانان انتشرت ان خوار شو روایت د منتخب هوداشان د حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ په واقعو کې هم دا راځي روایت د عبدالله ابن مبارک دین عامر ابن عبدالله ابن زبیر قال اقبل عبدالله ابن زبیر رضی اللہ عنہما من العمر فی رکب من قریش عبداللہ ابن زبیر سے واپس مدینی منوری ته د عمرین را روانو د قریشیانو سره مسافرین سوار مرګری ور سره یا ناسب د مکی معظمی مدینی منوری درمیان کې یو ځای او دیزی ته چرور رسیدل ابصر رجل عند شجره یو ونه دشت کې ا دیونه ډټ ته یو سړی ناشته فتقدمهم ابن الزبیر عبداللہ ابن زبیر سے و ترامخ کې شو چې نږدې ور تراغه نو سلام یې پیواچو فلم يعبا به ورد ردا ضعيفا ات اغناس سړی سبا کو نه غنا او واپس جواب ورته چور کنو ډیر کمزوري आवाज باندې پنځړې وعلیک السلام تو ویل نو عبداللہ ابن زبیر سے داس نه کوشو ممکن چې دا باغه وخت چې اوسو مې د خلافت چلولې دغه ټیم بيو چې امیر د وخت خلیفہ د وخت پتا باندې سلام چې ته داسې پنځړ جواب ورکې نو راکوش شو پسې نو چې راکوش شو د وخت باچا چې ضرور خلکو ته پکار دي چې ته پاسيږي چې عادل وي نو فلم يتحرك له الرجل اکس ډډواله و بوټی ته نو ترانی غم نشر پام نسه د هم نه خوځیدا فقال له ابن الزبير تنحى عن الظل عبداللہ ابن زبیر سے ورته ویل چې د سوري نه بل طرف ته شه ځکه چې موږ ستړي رالو موږ به د سوري د ونې تکینو فنحاز متکارها یو طرف ته وخوځېده خو ډېر په ترش تندي باندې او په بد طبیعت باندې عبداللہ ابن زبیر سے وی په جلستو زکین استم خوا کې وسا واخذت بيدي د مې د لاس نه کلک ونیو چې کلک مې ونیو نو ما ورته ویل من انت تسوکي فقال رجل من الجن وی چې زه خو پیرم فما عدا ان قالها حتى قامت كل شعرة من فانتجذبته نو چې دا خبره څنګه د خلینو راایستله نو زما د وجود ویخته یو نیغ نیغ ودرېده سړی باندې یو کیف راځي او حال راځي او چې کله داسې حال په ما راغی فاجتذبته نو کلک مې دیونی او دا ګریوان مې داسې پیتوک او ځان ته مې راجوخ کوما او ورته ویل چې انت رجل من الجن وتبدو الی هکذا ته د پیریانو نه او ما ته په دې شکل کې دلته ښکاره کېږي وای چې ما کله دې داسې په غوسه کې ونیو نو ازاله وسفلا وانکسرا ونهرته دده چې ما وکتل نو د ساروی په شکل باندې خپې وي نو ما بیا ورته غوسه وکړه نو فذهب هاربا نو لاس زمان اخلاص کو په تیخ ترانه و تختیدا دی کی زمونږ عمر ګره راغه ماته عین رجل الذي كان عندك
اسړې څه شو چې تاسو سره اوس ناستو؟ ما ورته نو کان من الجن فاربا، دا خو پیره و تختیدا. نو بیا د هغې نه بعد دی وایي چې د سره څلور ملګري په دې ځای کې پیدا شو پیریان. فاخذت کل رجل منهم فشددت على راحلتي، هڅومره پیریان چې ورسره وه مې ټول کلک ونیول وم تړل. او حتی آتیت بهم الحج وما یعقلون، هغه ټول پیریان چې د ملګري و کلک مې تړلي و په سارو باندې، هغه مې حج ته م راوستل عمرې ته، خو دوی پوهېدل نه په څه باندې. نو دا عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ د سره دا معامله پیښه شوې وه. خپله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لیلة الجن 4 شپې کړې، کومه شپه باندې چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورسره دی، دی وایي د شپې ځان سره بوتلم، بې زمانه داسې کرښې تاوې کړي، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رانه کرښې تاوې کړي، او ما ته وویل چې د دې نه بار ته مه روځه. او نبی علیہ السلام مانه لږ لږ مسافه کې جدا کېده، داسې ډېر لرې شو رانه، نور چې رانه پناه کېده نو زه دې دایره کې ودرېدم چې څوک تکلیف ورنه کړي. او چې زه ودرېدم نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مخ راواړو، په لاس اشاره راته وکړه چې کښېنه، یعنې دې دایرې نه مه وځه. داسې مخلوق مې وایي ولیدل چې افق یې نیولي و دومره زیات و، او هغې ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دعوت د اسلام ورکه او تقریر یې ورته کو. 4 شپې داسې معامله د پیریانو سره پیښه شوې، او واپسۍ کې هغه شپه باندې هم شوې و چې کوم لیلة الجن د طائف نه واپسي سفر کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سهار په منځ ولاړو، استوى نفر من الجن، د پیریانو هغه 12 نفرو چې هغې قرآن کریم واورېده او ایمان یې راوړه او بیا خپل کلي ته لاړه، داعیان جوړ شو. او د هغې هغه دعوت په داسې ښکلي انداز باندې و چې اله العالمین مؤمنانو ته قرآن کریم کې هغه دعوت نقل چې هغې خپل قوم کې داسې ښه انداز باندې دعوت وچلو. انا سمعنا قرآنا عجبا یهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. دا سورة جن کی دا غی دعوت ذکر شوی. نو مقصد زما دا بیان دار چې ایمان کی کمال او دارنگ عمل صالح، نو دا غی سره الہ العالمین محبینم انسان تا زیتی دوستان متعلقین، او کم چې د مخالفین وي نو په هغې باندې دته یو غلبه او تسلط راځي، ولو که هغه به پیرې وي، هغه داسې حیوانات وي نور په هغې باندې هم د تسلط راځي. سفینه مولات رسول الله وایي چې یو غزوه کې زه روانم، موږ یو کشتۍ کې سواره شو، طوفاني باد راغی، کشتۍ تختې وشلولې، ملګري څه اوبه ویوړل، څه یو طرف بل طرف په لامبو پورې وتل، وایي زه هم یو جزیرې ته پورې وتم، په دې جزیره کې ځان ته روانم. ا دی وایي چې یو زمری په ډېر پرشار او غصه باندې زما په اړخ د حملې په نیت رامنډه کړه، چې داسې 10 قدمه کې رانږدې شه، نو ما ور باندې آواز وکړه چې ودرېږه نیغه، انا سفینه مولات رسول الله، زه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم غلام یم، ودرېږه. وی دی آواز سره هغه ودرېده او بیا رانږدې شه او دا سر یې زما د خپو کې داسې وخوځو او په دې خپل زبان کې وسړېده. دی وایي چې زه پې پوه شوم چې د ما ته ستړې مشي وکړه. دی مخکې شه زه ورپسې وم، د ځنګل د تمامو ځناورو نه یې بچ کړم. چې کله زما ملګري ښکاره شو نو بیا راته په سر باندې اشاره وکړه چې مخکې ځه، بیا وسړېده. نو زه بیا هم پې پوه شوم چې دا ما سره په خپل زبان کې مخخه کوي. زه مخامخ خپلو ملګرو ته لاړم، دی رانه لاړم. نو هغه م الہ العالمین بیا مسخر کی، کائنات ذری ذری تابعدار جوړیږي د انسان. لوی خبرې داري چې ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان او عمل چې کوم نه د ریا نه پاک شي، دا نور دوستان خپل راځي
او دشمنان خپل مسخر ګرځيږي او د دنیا د کائنات او کل حیوانات چې دی هغه د انسان ته تابع جوړيږي. درود شریف په شوق سره ولولئ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبة ذاتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم صل على سيدنا. خدا کے دچا پکار بھی، خدا کے دچا پکار بھی پر پیخور کے اللہ بیت اللہ سرب بین پتہ یاد لرے. سنت والجماعت کیسٹ مرکز پشت قصخوانی بازار پیخور خار د مجاہد بیت اللہ او اسد دکان. ٹیلیفون نمبر 22 1 3 محمد